बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी द BSN फर्स्ट सेमेस्टर दे सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री په बायोकेमिस्ट्री کې موږ دویم نمبر ټاپک کو الیمنٹ چې الیمنٹ چې د ستوي که تاسو کلاس 9 کې تاسو یاري تاسو الیمنٹ په اړه کې تاسو ویلي او تاسو د باयोकेमिस्ट्री په کورس کې د الیمنٹ ورکل نظام په پوهه اول بس د ډیفینیشن په غور وره ډیفینیشن باندې تاسو پوه شئ نه په پوره الیمنٹ په تاسو پوه شئ ډیفینیشن باندې ګل شي a pure form of matter made of same type of atom and cannot be broken down into simpler form by ordinary chemical mean د دې خبرې مطلب دا دی a pure form of matter element څه ته وایي element چې دی دا د میټر یو خالص حالت ته وایي یا به زه دا ووایم چې element چې دی دې ته مونږ په اردو کې عنصر وایو یا به زه دا ووایم element چې دی دا زموږ سره یو څیز دی دا یو څیز دی دا د اټمونو نه جوړ دی خو هغه ټول اټمونه چې دي هغه ټول یو شان دي څنګه یو شان دي په دې ټول اټمونو کې کوم اټامیک نمبر چې دی هغه به د دې ټولو یو شان دي یا به زه دا ووایم چې د دې ټولو سره به یو شان پروټان دي element یو څیز دی دا څیز د اټمونو نه جوړ دی هغه ټول اټمونه یو شان دي څنګه یو شان دي د دې ټولو اټامیک نمبر یو شان دی یا به زه دا ووایم چې د دې ټولو سره کوم پروټان دی د دې ټولو سره د پروټانو تعداد چې دی یو شان دی یو خبره شوه او دویمه خبره پکې دا ده and cannot be broken down into simpler form by ordinary chemical mean او په یوه طریقه هم دا تو نشي ماتولی نو څنګه شو element یو څیز دی دا د اټمونو نه جوړ دی خو دا ټول اټمونه چې دا به ټول یو شاني دا به څنګه یو شاني د دې ټول اټامیک نمبر به یو شاني مطلب دا دی چې په دې ټولو کې به د پروټانو تعداد یو شاني او دا الیمنٹ چې دی دا به مونږه بل حالت ته نشو بدلولی بل حالت ته څنګه نشو بدلولی د دې خبرې مطلب دا دی چې زه د وسپنې نه سپین زر نشم جوړولی او د سپین زر نه زه وسپنه نشم جوړولی نشي ماتېدی او یو خبره پکې دا ده چې پیور فارم اف میټر دی پیور فارم اف میټر مطلب دا دی که فرض که زموږ سره د سرو یو ټوټه ده فرض که دا زموږ سره څه دي سره دي دا زموږ سره د سرو یو ټوټه ده نو په دې کې چې څونه ذرات دي هغه ټول ذرات په زموږ سره د سرو نه جوړي که په دې کې یوه ذره هم زموږ سره د سرو نه جوړ نو مطلب دا دی چې دا زموږ سره الیمنٹ نه دی دا د دې ډیفینیشن بیا به موږ راشو په دې خبر باندې ځان پوه کوئ دا کومه دنیا چې ده نو دا ټوټل د 118 ایلیمنټس نه جوړه ده په دې 118 ایلیمنټس کې یاد ساتئ 118 ایلیمنټس نه دا ټوله دنیا جوړه ده لکه تاسو وایئ اکسیجن هایدروجن نایټروجن فاسفورس سلفر دا ټول ایلیمنټس دي نو زموږ د روزمره کوم څیزونه چې دي او دا ټول دنیا چې ده نو دا ټوله د ایلیمنټس نه جوړه ده ایلیمنټس څو دي دا 118 دي په دې 118 ایلیمنٹ کې 92 ایلیمنٹ داسې دي چې هغه الله پاک پیدا کړلي او د 92 نه تر 118 پورې باقي یعنی ریمیننګ چې زموږ سره څونه دي هغه انسان په لیبارټریانو کې جوړ کړلي ټیک شو که تاسو پیریاډک ټیبل لوالئ که فرست ایئر کې تاسو ویلي یا تاسو په نهم کې ویلي پیریاډک ټیبل چې کله تاسو ځان ته مخې ته کوئ نو په پیریاډک ټیبل کې چې تاسو څه اینې دا ټول ایلیمنټس دي اوس الیمنټ چې کله مونږ ظاهرو نو د هغې دپاره چې دی مونږ یو وړوکی نوم استعمالو هغې نوم ته مونږ وایو سیمبل یعنې زه به دا ووایم چې د شارټیسټ نیم آف الیمنٹ از کالډ سیمبل د الیمنٹ دپاره د ټولو نه وړوکی نوم څه دی هغې ته مونږ وایو سیمبل لکه اوس ما اکسیجن لیکلی اکسیجن زموږ سره الیمنٹ دی د ده چې زه سیمبل لیکم نو زه به سمپل ولیکم او دا به تاسو یادوئ تاسو وایئ چې دا او څنګه دا به تاسو یادوئ فرض که زموږ سره هایدروجن دی نو د هایدروجن سیمبل چې زه لیکم هغه زموږ سره دی اچ ټیک شو اوس زموږ سره دی کلورین د کلورین سیمبل چې زه لیکم نو دا زموږ سره څه دی سی ال کلورین نو څه کوئ دا او چې دی دا زموږ سره شارټیسټ نیم دی د چا د اکسیجن او د او ته ما څه سیمبل وي اچ چې دی دا د هایدروجن شارټیسټ نیم دی د چا د هایدروجن دې ته موږ سیمبل وایو سی ال چې دی دا د کلورین شارټیسټ نیم دی نو دې ته موږ څه وایو موږ ورته سیمبل وي نو دغه شان چې ټول ایلیمنټس تاسو ګورئ هغه موږ ظاهرو په سیمبل باندې یعنې زموږ سره وړوکی نوم چې دی هغې ته موږ سیمبل وایو فزیکل سټیټ د دې خبرې مطلب دا دی چې زموږ سره ایلیمنټس په څو حالتونو کې ایلیمنټس زموږ سره په سالډ کې یعنې هغه څیزونه چې هغه ډېر زیات سخت دي هغې ته موږ وایو سالډ نو ایلیمنټ زموږ سره په سختو څیزونو په حالت کې لیکویډ ایلیمنٹ چې دی هغه زموږ سره د اوبو په شکل کې یعنی یوازې اوبه نه دي د اوبو په شان نور څیزونه دي یعنې زموږ سره په د مایع په شکل کې ګیسز ایلیمنټ زموږ سره داسې دي چې هغه د ګیسونو په شکل باندې چې دی هغه هم دي دا آسان دي ضرورت نشته څه کوي بیا راشي سالډ ته
کزوی ما چې یو الیمنٹ زما سره د سالډ په حالت کې دی مطلب څه دی چې د هغې شکل چې دی سخت دی نو سالډ الیمنټ زموږ سره کم یو دي په دې کې یو دی سوډیم بل الیمنټ چې هغه سالډ دی هغې ته موږ وایو کاپر بل الیمنټ چې هغه سالډ دی هغې ته موږ وایو زینک بل الیمنټ چې هغه سخت دی هغې ته موږ وایو ګولډ نو دا زموږ سره سالډ الیمنټ شو هغه الیمنټس چې هغه زموږ سره څه دي هغه زموږ سره لیکویډ دي په هغې کې یو زموږ سره دی مرکري او بل زموږ سره دی برومین دا زموږ سره په لیکویډ حالت کې د اوبو په شان دي بیا زموږ سره ګیسز دي نو د ګیسز په حالت کې کوم الیمنټ چې دي په هغې کې یو زموږ سره نایټروجن دی بل زموږ سره اکسیجن دی بل زموږ سره کلورین دی دا درې ګیسونه دي خو دا په اصل کې زموږ سره الیمنټ دي که زه د دې سمبل ولیکم د سوډیم سمبل به شي Na د کاپر به شي Cu د زینک به شي Zn او د ګولډ به شي Au دغه شان د مرکري زموږ سره دی سمبل Hg د برومین زموږ سره دی Br د نایټروجن زموږ سره دی N او د اکسیجن زموږ سره دی O او د کلورین زموږ سره دی Cl ټیک شو نو دا زموږ سره فزیکل سټیټ شو بیا موږ د دې کلاسیفیکیشن کوو چې د ایلیمنټس کلاسیفیکیشن چې دی هغه موږ په څو طریقو باندې کوو یو زموږ سره دی میټل ایلیمنټ چې دي هغه زموږ سره د میټل په شکل کې موجود دي میټل موږ دې ته وایو هر هغه څیز چې د هغې نه ګرمایش پاس کېږي هر هغه څیز چې د هغې نه بجلي پاس کېږي هر هغه څیز چې هغه پړقېږي هر هغه څیز چې تاسو یو څیز پرې راتاو شي د هغې نه آواز پیدا کېږي نو هغه څیزونو ته موږ وایو میټل نو دغه میټل زموږ سره کم کم دي سوډیم کاپر زینک ګولډ تقریبا په پیریډ ټیبل کې 80% الیمنټ چې دي هغه زموږ سره څه دي میټل دا کومې خبرې چې ما وکړې چې بجلي پاس کېږي ګرمایش دې پاس کېږي پړقېږي آواز دې پیدا کېږي دې ټول ته موږ میټل وایو د دې ټولو کې دغه خصوصیات موجود دي خو د میټل کم الټه څیزونه چې مطلب دا دی کومې ته موږ میټل نه وایو په هغې کې زموږ سره نایټروجن دی اکسیجن دی او کاربن دی دا زموږ سره څه دي نان میټل دی خو اوس دې څیزونه هم شته چې هغه د میټل کار هم کوي د نان میټل کار هم کوي نو هغې ته موږ څه وایو میټلایډز ورته وایو د دې اګزامپل یو زموږ سره دی جرمینیم بل زموږ سره دی آرسینیک او بل زموږ سره دی انټیموني ټیک شو نو دا کلاسیفیکیشن شو چې الیمنټ زموږ سره د میټل په شکل کې د نان میټل په شکل کې او د میټلایډ په شکل کې اوس راشئ چې الیمنټ زموږ سره په کم ځای کې او دا 100% دی که فرض کړه زه د ځمکې د سرفیس خبرو کوم یا د ارت کرست خبرو کوم یا زه د اوبو د سمندر خبرو کوم یا زه د اټماسفیر د هوا خبرو کوم نو ارت کرست کې زموږ سره یعنې د ځمکې دا کومه سطحه چې د تاسو وینئ په دې کې غرونه وچو به راځي په دې کې اکسیجن زموږ سره 100% دی 47% دی په اوشنز کې زموږ سره اکسیجن 100% دی 86 نایټروجن زموږ سره په اټماسفیر کې څونه دی 78% دی دا د الیمنټس اکرنس دی یعنی الیمنټس زموږ سره 100 په کم ځای کې او په کم مقدار باندې موجود دی سیلیکان زموږ سره په ارت کرست باندې 28% دی او په اوبو کې هایدروجن زموږ سره 11% دی اکسیجن په اټماسفیر کې 21% دی الومینیم زموږ سره په ځمکه کې 7.8% دی په اوبو کې زموږ سره کلورین 1.8% دی او په اټماسفیر کې ارګان زموږ سره 0.9% دی اوس موږ دا ګورو هغه الیمنټ چې هغه په پری حالت کې مطلب د هغې د چا سره کار نه وي بلکل ځان یوازې تنها چې دی هغه اوسېږي ته موږ پری سټیټ وایو داسې ډېر شی دي او په دې کې ما اګزامپل اخیستی دی هیلیم او ارګان دا دواړه الیمنټ داسې دي چې دا پری سټیټ دي دا چا سره نه میلاویږي داسې الیمنټس پکې شته چې هغه د بل سره ریاکشن کوي د بل سره میلاویږي نو هغې ته موږ کمباین سټیټ وایو لکه هایدروجن د کلورین سره میلاویږي سوډیم د کلورین سره میلاویږي د دې خبرې مطلب دا دی چې څه الیمنټ زموږ سره بالکل په پری سټیټ کې د چا سره کار نه وي خو څه الیمنټ زموږ سره په کمباین سټیټ کې د نورو سره چې دی میلاویږي نو نرسنګ په لیول باندې د الیمنټس په باره کې دونه معلومات چې هغه پوره دي که تاسو په کلاس 9 کې کیمستري وایي یا تاسو په فرسټ ایئر کې د هغو دپاره هم دا معلومات چې دی ضروري دي نو دا د الیمنټ ډیفینیشن شو دا سمبل شو دا فزیکل سټیټ شو دا کلاسیفیکیشن شو میټل نان میټل میټلایډ او دا زموږ سره اکرنس شو نو آسان دی ګرام پکې څه نشته امید کوم پوه شوي وې که بیا کوم څه کمیابه شی شوی معافي کوئ میلاو شو د بل لیکچر سره تھینک یو ډېر مننه